سلامونه او احترامات قدرمنو د جمعې ورځ پېښور او ښایسته د رحمت باران الله تعالی وکړو. رښتیا خبره خدا ده چې باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا باندې یم. موبایل مې لمدېږي خو لمدېږي دی چې سرې نو ټوپۍ د هندوستانه راځي بل موبایل به راشي. یو یار مې را روان دی نرې نرې باران دی جانان مې را روان دی او دلته قدم کېده هلکه دلته قدم کېده. راشد اس او پیز بالکل فالو کړی دی. خولې ته یې کورې په پښتو کې ورته په انګریزۍ کې ورته ماسک وایي هغه یې خولې ته پروت دی. راشده په خیر هلې زړګیا ته څنګه یې زړه سره دوه خوا دې چمنته کېږو ښه باران هم دی. راشده ما پسې راځه ښه زما په خاپونو باندې خپې ږده راشده او وایي چې اها نه نه زه به دې بالکل په صورت مستقیم بوځم او یو ځلې بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه. نن به ما او راشد نوی نوی کلام تاسو سره شریکو او هغه کلامونو نه به تاسو هم خوندونه واخلئ. بیخي تازه کلام دی تازه را چېرې تب تخیږي. نو راشده د دې ناڅاپي مشاعرې صدارت ته کې که زه وکړمه دغه وکړه زه به مشر میلمه شم او ته به صدر شي او زه به یې صدارت وکړم او دا ونه چې کوم ده دا به اورېدونکی شي. ښه قدرمنو د دې نه صرف موږ دا خبره رجسټر کوو که څوک نه همي که نه ونې بوټي موږ اوري دا کائنات او موږ دوه په دوه پورو د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني په ټول پښتون وطن کې زه او جانان دوه لیوني او ای که څوک نه که نه دا ونې دا چاپیرچل دا ماحول دا ایکو سیسټم دا کاڼي دا بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره ای هی دا خاوره مې بدن دی دا خاوره مې بدن دی. ښه راشد راځو خپلو کلامونو له ډېر ښه ویل ډن ویري ګوډ. ښه راشده نوی کلام مې لیکلی دی صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې بیخي تازه دی. ښه وایي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته. صدر صاحب د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې سو کونترې ساته. او راشد صاحب شعر دی چې حاجي صاحب شابسې څلور واده کا حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه ده چې ستا د وطن مینه بس دغه ده چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او بیا پکې راشده شعر دی ستا د وطن مینه بس دغه ده چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. ګلویشه ستا افغان یم چرته بزم ګلویشه ستا افغان یم چرته بزم ته دې د زړه دروازې لرې ساته. خوشحاله راته اوسئ قدرمنو صاحب صدر ښاغلی راشد خان راشد د نن دهر یو ډېر لوی مدبر مفکر مبهر ښاغلی راشد خان راشده ډېره زیاته مینه خوشحاله شي. دغه یو کلام به در سره افسر صاحب شریکوم ارشاد چې ترنم کې ډالۍ ترنم ته خو چې ترنم جوټې موږ لرانه کې زه یم که ما ډوډۍ نه ده خوړلې. زار شم درنه ګلې سترګې واړوه سامې دا وتلې سترګې واړوه سامې دا وتلې سترګې واړوه زار شم درنه ګلې سترګې واړوه سامې دا وتلې سترګې واړوه سامې دا وتلې سترګې واړوه. واه ښه کلام دی. بیا سره به بیا ګورو چې څه کېږي 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 اوس رانه دا ښکلې سترګې واړوه سامې دا وتلې سترګې واړوه
سامې دا وتلې سترګې واړوه. واه واه. هیڅ رانه نور ما پوښته چې ولې خو هیڅ رانه نور ما پوښته چې ولې خو بس خو غلی غلی ای هی سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. ډېر ښه دی. او افسر صاحب ارشاد. ما له هم جوټې راکوي زنګما ما له هم جوټې راکوي زنګما یاره خوب ولي سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. څو به درته زه په اشارو وایم څو به درته زه په اشارو وایم. څو به درته زه په اشارو وایم څو به درته زه په اشارو وایم. ما راشد نه خپلې ما راشد نه خپلې سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. زار شم درنه ګلې سترګې واړوه. سامې دا وتلې سترګې واړوه. واه واه واه. قدرمنو نن په پېښور کې یو اوږده موده وروستو باران وشو. موږ وی که یو طرف ته الله تعالی د کائنات سره د خپلې مینې په شکل کې باران راوری نو ولې نه چې موږ د هغه تخلیق په بنیاد باندې چې هغه د انسانیت د ښکلا د خوشحالۍ او د سوکالۍ سبب ګرځي نوي کلامونه په تاسو باندې وپاشو د هغو ښکلاګانې تر تاسو در ورسو. خوشحاله او بریالي راته اوسئ په دغه امید باندې چې ژوند کوئ ژوند.